بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال د هغه نامې نه چې ډېر زیات بهونکي مهربانه ذات دی. ملګرو څنګه چې ستاسو په علم کې دا موږ په بډاګرام کې همیشه دپاره ښه شخصیت چې کوم دی د کیمرې د لار راویستي دي. ننني پروګرام کې موږ سره د بډاګرام یو تکړه صحافي د پریس کلب صدر احسان نصیب صاحب هغوی را سره مېلمه دي. د دوی سره به د موجوده حالاتو یو څو خبرې کوو، له تاسو سره به شریکو. چېرته به هم نه ځئ، دغه پروګرام به را سره تر پایه ګورئ. احسان نسیم صاحب د ټول نه اول خو خپل په پروګرام کې درته دروند او تود هرکلی وایم. ډېره مهرباني خیرزاده بھائی، یو جهان مننه، شکریه. احسان نسیم صاحب زما په ذهن کې یو څو سوالونه دي، غواړم چې دا تاسو نه راوالم، د دې سوالونو جوابونه تاسو نه راوالم او دغه ملګرو سره را شریکم. ستاسو بس اعتراض خو نه وي؟ سوال خو صحافیان کې خو بهرحال دوم ډېره ښه خبره ده چې د صحافي نه سوال وشي. ولې سوال کول چې دي که نه، دا د په جمهوري ملک کې دا د هر شهري حق کیدی شي، او جواب ورکول هغه سیاسي که صحافي او یا که یو ذمهداره شخصیت وي که نه، نو دغه حق جوړېږي چې هغه د سوال جواب چې دی ورکړي. انشاءالله کوشش به کوم چې ستا کوم سوال وي د هغې جواب چې دی هغه زه راکړم. ډېره مننه احسان بھائی. زموږ تر ټولو اولنی سوال دا دی، تاسو د مضاربه په حواله مهم شروع کړی و، عدالت ته پکې هم لاړلی، او بیا د مضاربه متاثرین چې دي هغوی هم تاسو سره ولاړو. هغه مهم چې کوم دی هغه ستاسو ډېر تیزۍ سره روانو او ډېر زور او شور سره روانو، بیا تاسو एकदम هغې کې غلی شلی، نو څه وجه کیدی شي؟ ډېر زیات اهم سوال لیکړ دی. او لومړنۍ خبره دا چې تا ووایي چې مهم موږ شروع کړو بیا غلي شو، نو د غلي کېدو وجه چې دا هغه هم دې ځای کې مذهبي طبقه ده. ولې چې په دې د کوم سکیم چې شی دی دې کې پکې د بده مرغه ټول نه بعض علما کرام، مفتیان او نور چې کوم مذهبي طبقه ده که نه، هغه په دې کې ده. نو که موږ ډېر کوشش وکړو خلک ځان سره کو، خو چونکې دا علاقه مذهبي ده، نو بیا دوی وایي چې یاره دا دین ته نقصان دی که نه، په دا ایشو چې دغه مه څېړئ. او څنګه بله خبره تا دا وکړه چې موږ دې ما سره خلک و خلک په شاته شي، نو بنیادي خبره دا ده چې دې کې پکې چې کوم متاثره خلک دی چا نه پیسې تللي، هغه دې کې دلچسپي نه اخلي. او زما رضا ته پورې چې کومه خبره ده، نو دا مای 2026 باندې کې به زما دوباره بیا پیشي ده. نو ما د مضاربت چې کوم عالم اوچت کړ دی متاثرینو دپاره، د هغې نه چېرته نیم په شاشه عدالتي جنګ دی. خلکو ته خو پته لګي نه، او اکثر خلک صرف دا وایي چې دا په سوشل میډیا حده پورې دا خبري، خو درې خبرو چې کله انسان کله د یو کار کوي، یو میشن کوي، نو درې مخې نه چې کوم بیا شیزونه راځي، لازمي خبره ده دا د 40 روپو سکیم شی دی. او 40 روپۍ چې دي هغه وهلی شي دي د غریبانانو، یتیمانانو، مسکینانو، دې کې د هر چا پیسې دي. نو هغه خلک دی هغه زما خلاف چې دی څه په عدالتونو کې لګیا دی، څه په میډیا په ذریعه باندې کې کردار کشي کوي. نو ورال خبره دا ده چې خلک اوس هم غواړي خلک مخې ته راشي دغه ډیمانډ وکړي. نو ځایونه یې ماته معلوم دي، چا پیسې اخیستې دي او پټه خبره نه ده. او په بډرام کې لوکلي چې کوم ملایان دي چې پرونه پورې د هغو لایف سټایل یو او د مضاربت د سکینډل نه وروسته هغه بل شی دی، هغې چې پیسې اخیستې دي هغه پیسې اوس چېرته دي، خلکو ته واپس نه دي میلاو شي، او هغه ملایانو ته پیسې واپس میلاو دي او متاثرینو ته واپس نه دي ورکړي. نو انشاءالله زه دا امید ساتم خلک د ډیمانډ وکړي او موږ به یې په ګوته کوو. احسان صاحب زموږ تاسو نه دغه امید هم و، په ظاهره باندې کې خو تاسو غلی شوي یې په سوشل میډیا باندې، خو دغه جنګ ستاسو اوس هم روان دی. زموږ تاسو نه ډېر غټ امیدونه دي چې انشاءالله چې دغه امیدونه به زموږ ترسره کوئ. زموږ دویم سوال دا دی، د 1300 ورځو نه په سوشل میډیا باندې کې ستاسو او د دیشاني ترمنځ یو شخړه روانه ده، مطلب یو جنګ روان دی په سوشل میډیا باندې کې، د دې څه وجه کیدی شي؟ زما خو دیشاني صاحب سره شخړه نشته، که تا لیدلي ما څه پوسټ ورکړی د کس چل مې کړی. سوال لی تا نه تا سوال وکړو، نو زه تاسو نه لږ وضاحت غواړم چې د دیشاني صاحب متعلق ما څه پوسټ کړی دی،
نه اکثر موږ په سوشل میډیا باندې ګورو که نه چې وی احسان نسیم چې کوم دی هغوی د هغوی ویګو ډاله ټارګېټ کړي یا مطلب نور څه یا نور څه او هغه نه چې موږ ګورو هغه نه د هغوی ورکران چې کوم دي هغوی تاسو ټارګېټ کوي نو اکثر موږ په سوشل میډیا باندې ګورو خبره داسې ده چې ما اوسه پورې چې دا کومه ته اوسنۍ خبره کوې دا د تېرو 3-4 ورځې وشوې ما د علامه محمد شاني صاحب دغه ذات دغه جومات نه ما دغه د جومات نوم اخیستی دی او نه ما د عطا محمد صاحب نوم اخیستی دی زما پوسټونه اوس هم شته نو اوس زه حیران په دې یم چې زه یو خبره کوم هغه خبره نور سیاسي خلکو سره ما تعلق ساتي د بده مرغه دغه جومات والا خبره ځان باندې کې راوړی او چې په ځان یې راوړی بیا راځي زما کردار کشي کوي نو زه که دا ووایم چې دا د دغه جومات ما ته ښکارېږي داسې یا د روح قاید لیډر صاحب چې د هغې بډرام کې سیاست چې دی هغه په خطره کې او داسې قسم له موقع نه هغې فایدې اخلي داسې قسم موقعو نه هغو فایده واخلي او عوام کې ځان یا مړ کارکون چې دی هغه ژونده کولو دپاره او له او ته ټاکس میلاو شي او هغو راځي بظاهره خو دغه چې کوم جوماتونه دي مذهبي او د خانیزم خلاف فرسوده نظام خلاف د خاتمې دپاره راغلي او عمل بیا داسې چې هغه تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې کې داسې قسم له غلیظه خوله خوځئ چې انسان ته نه پناه غواړي نو مقصد زما د خبرې دا دی زما ذاتي طور باندې کې یو سیاسي یا مذهبي د جومات مشر سره څه قسم له اختلاف نشتی او سوال چې دی هغه زه پورته کوم سیاسي خلکو نه هم کوم د ډلې جنبې چې کوم مشران دي هغې نه هم کوو او د سیاسي ملایانو صاحبانو نه هم کوو خو د بده مرغه پوره په ضلع بډګرام کې دا واحد دغه جومات دی د هغې کارکنان دي چې د دې تربیت نه دی شی او د ډېره د افسوس خبره دا ده چې دو چې کوم عالم اوچت کړی دی هغه ډېر د مقدس شخصیاتو دی چې موږ د هغې دفاع کوو د هغې چې کوم طرز عمل دی د هغې چې کومه زندګي ده هغې مطابق چې دی خلافت راشده چې کوم نظام دی هغه موږ راولو نو هغې راویستو دپاره عملي طور باندې کارونه پکار دي او درو چې کوم عمل دی او د صحابه کرامو چې کوم ژوند دغو تېر شوې زندګي ده په دې کې د ځمکې اسمان فرق صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دغو زندګۍ که تاسو وګورئ هغې کې پکې مینه محبت صبر ولې دا کوم څیزونه چې تاسو ته ما یاد کړه دا د نبي علیه صلات وسلام هغې ته تعلیمات ورکړي چې په دې طریقه باندې کې تاسو ته ما دین راکړه دا دین چې دا به تاسو شاته موږ ته را رسوئ نو که اوس موږ ګورو چېرته د صحابه زندگی هلته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفه دی هغه نه کته نه په مجمع کې بادشاه دی سړی پاسي بل صحابي پاسي او سوال ته کوي یا عمره بیت المال نه چې کومه کپړه موږ ته میلاو شي د هغه دومره ده او ستا هغې نه مثال په طور نیمه ده ستا د کپړې پوره څنګه دي بادشاه نه سوال کوي نو مخکې نه هغه جواب ورکوي زوی پاسي چې بهی ما خپل زما چې کومه حصه وه ما والد صاحب له ورکړی اوس خو دې ځای کې حل دا دی چې د خان نه په بډګرام کې موږ سوال کولی شو اوس هم کوو د سوال د خان نه هم کیږي نو یا هغه که مناسب وګړي جواب راکړي یا که مثال په طور د جواب راکولو موډ کې نی نو خاموشي په اختیار کړي دې ځای کې موږ لا نوم د یو جومات نه دی اخیستی د یو شخصیت نوم نه دی اخیستی او زما داسې قسم له کردار کشي کیږي چې هغې نه زه شیطان ابلیس به هم پناه غواړي بالکل دا د ما ته اوس دا ووایه چې دا د کوم اسلام خدمت کیږي او دې سره په معاشره کې یعنی امن نازي نو ظاهره طور باندې که زه تا ته بیا هم وایم ما چې کوم پوسټونه ورکړي دي زه تا ته دا وایم چې ته بالکل چې زما ستا دا خبرې کیږي دې سره دا ناظرینو دپاره وچلی هم چې ولې ما اوسه پورې د یو جومات نوم نه دی اخیستی او ما چې کوم پوسټونه کړي دي د هغې که زه دا ووایم چې زما مراد دا نه دی ما سره لا دا اپشن شته چې زه دا ویلی شم چې ما مراد چې دی هغه دا جومات یا دا شخصیت نه دی ولې ما دغه نوم ډایرکټ نه دی لیکلی او زما چې کوم کار هغې وکړو هغه ټوله دنیا او زه ټولې دنیا ته پته ده او زه دا غواړم چې دا ډېر ښه کېږي
چې دا خلک په خپله ځان ایکسپوز کوي لګیا دی چې بھئی دا دوی د دین خدمت کوي او که نه دې ځای کې په معاشره کې انتشار خوروي منافرت پیلاوي د امن په ځای باندې کې بدامني چې ده هغې له وده ورکوي. ډېره مننه احسان بھائی. زموږ بل سوال دا دی تاسو نه، تاسو د موجوده بډګرام پریس کلب صدر هم یې او بډګرام صحافت او یا پریس کلب دپاره تاسو سره څه پلان شته یا څه اراده مو ولا کړې ده؟ دا هم ډېر ښه سوال دی. زمونږ پریس کلب چې دی بډګرام کې الحمدلله فنکشنل دی، فعال دی او صحافیان چې دي زمونږ چې کوم ملګري دي هغو خپل د بساط مطابق ښه زبردست کار کوي لګیا دي. پازیټیو معاشرې دپاره رول چې دی هغه پلی کوي. څو پورې چې زما تعلق دی نو زما یو کال وشو، لکال هم نه کېږي، 8 میاشتې وشلې چې په دې منصب باندې که زه راغلی یم. نو انشاءالله تعالی زما کوشش خو لول دا دی چې زمونږ ته سرکاري بلډینګ چې دی هغه نه دی الاؤډ. نو پرون شفیع جان صاحب سره او تاج محمد ترن صاحب دوی هلته وو، هغوی سره زموږ ملاقات شوی دی. نو هغې دا وویله چې پکار ده چې بډګرام کې څنګه چې په نورو ډسټرکو کې پریس کلبونه وي، سرکار ځای ورکړي، سرکار جوړ کړي وي، دا زموږ هم حق دی د نورو صحافیانو شانې کې. نو هغې دپاره پرون هغوی منظوري راکړې ده. د الله پاک شکر ادا کوم. انشاءالله تعالی امید دی چې راتلونکي یو کال کې دننه به زموږ خپل بلډینګ وي د پریس کلب او صحافیانو دپاره چې نور کوم شیزونه دي هغوی د فلاح بهبود دپاره هغې دپاره هم ستړي کړي دي. امید دی چې ګرانټ هم منظور شوی دی 30 लाख روپۍ په دې جون کې چې دی هغه به هم راشي انشاءالله تعالی. نو زما نه چې څوک کېږي زه غواړم دا ما کوشش هغه وخت کې کوم 2007 کې چې هغه وخت کې دا کوم اوسني سیاسیان دي یا به دا ووایم مونږ کوشش دا کوو چې ما اخبار هم دې ځای نه چاپولو کوشش کړی دی. نو دا ده چې مونږ خو دا غوښتله چې بهی دې ځای کې چې کوم دا فرسوده نظام دی چې د غریب او دري خلکو په منځ کې فاصلې کمې شي، یو قومیز لیډر راشي، تکړه پوزیشن راشي. نو زمونږ ټول ژوند خو په دې کې لاړ او د بده مرغه چې مونږ چاله وده ورکړ دا یا څوک سپورټ کړي دي نو هغه چې مخې ته تللي نو هغه نه دریم خان چې دی هغه جوړ شوی. احسان بھائی په دې شاته ورځو کې ستاسو یو پوسټ ما کتلی و چې زما د ذهن مطابق هغه یو ډېر نامناسبه پوسټ و، تاسو له نه و کول پکار چې مطلب سواتی قوم همیشه ګجر قوم له چې کوم دی دوکه ورکړې ده. نو دې سره نفرت نه پیلاویږي یا مطلب دې سره قومونو کې یو بل ته مسلې نه راځي؟ لو خدا دا چې تا ووایي چې هغه ماته نامناسب ولګېده. بهرحال ته زما پوسټ په سیاسي انګل سره وګورې انشاءالله تعالی تا ته به زما پوسټ چې دی 100% رښتینی ښکاره شي او ستا چې کومه خدشه ده هغه به هم ختمه شي. هغه پوسټ کې ما سامړه لیکلي چې سواتی قوم سیاسي لحاظ سره قوم ګجر له دوکه ورکړه ده. اوس بډګرام کې د زمونږ چې کوم ګجر قوم دی د هغې نمایندګي سیاسي لحاظ سره تاریخ دا وایي سردار ملک جان صاحب کړی ده، همیش دپاره دی ولاړ دی. ده چېرته هم چا سره اتحاد کړی دی، په هغې کې پکې بډګرام ګروپ سره هم د یو وخت کې اتحاد کړی دی، ترن سره هم کړی دی او نعیم شاهین صاحب سره هم کړی دی، عطا محمد دیشاني صاحب سره هم کړی دی. د ټولو خلکو سره هغه اتحاد کړی دی او د ټولو نتیجه چې د هغه تقریبا داسې راغله که نه چې واپس دغه نه ووټ هغې ته نه دی میلاو. اوس سوال لا پیدا کېږي چې ما دا ټولو ته اشاره وه نو هغه هم دغه چې کوم جومات تاسو مخکې یاد کړه د هغې کارکنانو د هغې لیډرانو هغه شی ځان پسې کړه چېرې دا دوکه یوازې دیشاني صاحب ورکړې ده. بېشکه دیشاني صاحب یوازې نه بلکې ما خو دا ټول یاد کړو خو چونکې پوهېږم نه چې نور غلي دي او دیشاني صاحب کارکنان هغه په دې کې مخکې ته راله او هغه یې جسټیفای کول شروع کړو. دویمه خبره تا دا وکړه چې دې سره قومونو کې به نفرت پیلاو شي او سواتی او ګجر یا ستندار چېرته به هم انشاءالله تعالی داسې نه کېږي. پروګرام ډېره پرامن ځای ده. زما
مقصد چې وغه سیاسي و واضحه دی. پاتې شله د نورو قومونو خبره چې موږ به یو بل نه قومونه یو بل نه لرې شي، د مینه محبت په ځای به نفرت پیدا شي، چېرته به نه کېږي. موږ دپاره ټول قومونه چې دي، زما خپله نظریه دا ده د کیمرې په سترګه ویم خپل کتونکو ته چې زه سادات اکرام چې دي نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه دغه آل دی، زه دا د ټولو قومونو نه افضل ګڼم. او د هغې نه وروستو چې څومره قومونه دي دا تعارف دپاره دي. قرآن کې الله پاک ویلي قبیلې قومونه دا ټول تعارف دپاره دي، ټول د حضرت آدم علیه السلام اولاد دي. پکار ده انسان چې دی هغه په کردار پکار دی په معاشره کې چې ستا کردار وي په حسب نسب په قومیت لسانیت. دا شیزونه اوس خلکو هېر کړي دي. یو سړی دی ښه کار کوي د هغې ستاینه پکار ده. بلا تفریق چې یو سړی ښه کار کوي دې ته کتنې دي پکار چې در حسب نسب څه دی، در قوم قبیله څه ده. نه بھئی هغه کار ښه کوي هغه کار ته ګوره. څنګه چې مونږ وایو که نه چې بھئی د جرم نه نفرت پکار دی، مجرم نه د مجرم اصلاح به که احسان غلط دی، د احسان نظریه سوچ غلط دی، نو ته هغه سره اتفاق هغه سره اختلاف وکړه او په مینه محبت چې دی هغه قایله. مونږ دا وایو ګوره د یوې خبرې حل چې دی هغه شدت پسندي نشي کېدی، په زور زبردستۍ باندې کې د چا فکر د چا نظریه د سوچ هغه نه بدلیږي. هغې دپاره سړی قایله کول لګي، قایله کېدو دپاره دلیل لګي، هغې باندې کې مبارزه لګي چې ته هغې سره کښېني. نو پکار ده زه دا وایم چې زما چې دا کوم مقصد و په هغې به دا آیډینس پوه شي چې هغه د قومونو منځ کې نفرت پیلول نو بلکې یو تاریخي رښتیا دي چې همیش دپاره ګجر قوم سره دا چل شوی دی. او پکار ده زموږ سواتي قوم له هم نور چې کوم قومونه دي که فیوچر کې سردار ګروپ د طرف نه څوک راځي موږ هغه سپورټ کړو. پکار ده چې څنګه ووټ زموږ خلکو بره زموږ امیدوارانو له دو بره ورکړ دی، که درو یو امیدوار راشي فیوچر کې پکار ده چې زموږ خلک کته چې کوم دا موږ پاتې کېږو زموږ قومونه پاتې کېږي نور دوله پکار ده چې هغې له ورکړي. نو دې سبب نفرتونه نه پیلاویږي او نه دا د نفرت د پیلاولو دپاره ما کړ دی، بلکې دا یو تاریخي رښتیا دي. زه ویم الحمدلله چې زه حق وینا کوم او ښه په نری کوم، ښه ډاډه به کوم. اوس دې نه چاته تکلیف کېږي، هغه سواتي قوم ته کېږي، ګجر قوم ته کېږي، هغه د خلکو خپله ذاتي مسله کېدی شي. خو رښتیا دقه دي، دا به موږ لا تسلیمول لازم. انسان وایي موږ اکثر ګورو که نه جي زما د نظر یا د سوچ مطابق تاسو خپل په ژوند کې مطلب ډېرې ستړې وکړلې، مطلب یا ښه بد تاسو ډېر ګهره وپېژندل که نه، لکه ډېر نږدې نه وپېژندل او د حالاتو مقابله تاسو کړې ده همیشه دپاره. نو زیات ټایم به هم ستاسو نه ضایع کوو، اخره کې به بډګرام عوام دپاره څه پیغام ورکوئ؟ بډګرام عوام دپاره خو زما دغه پیغام دی چې دا اوس چې کومه زمانه ده سوشل میډیا ډېر شیزونه چې دي که نه هغه واضحه کړ، ډېر غټ دروغ چې هغه موږ ته مختلفو. زه به دا ووایم چې کوم تېر شوي تاریخ دی سیاسي لحاظ سره هم مذهبي لحاظ سره هم په دې کې پکې ډېر شیزونه داسې وو چې موږ ته غلط را رسېدلي. خو سوشل میډیا دا یو کمال وکړو چې هغې هر شیزونه چې دي هغه شیزونه هغه ټول ایکسپوز کړه. نو پکار دا د زما خدا دغه ده چې د بډګرام خلک هغه خلک سپورټ کوي لول چې هغه د علاقې د تعمیر ترقۍ دپاره کار کوي. دې ته کته بلکل نه دي پکار چې بھئی دا خان دی یا دا مولا دی یا دا قومیز دی. دغه شیزونه موږ اوسه پورې زما په حساب باندې کې دغه تمیز موږ خراب کړو، زموږ ډېر وخت یې ضایع کړو. نو موږ سره زما په حساب باندې کې نورو ډسټرکو ډېرې زیاتې ترقۍ وکړې، ډېر په مخه لاړل، موږ ډېر شاته پاتې شو. د هغې وجه هم دا ده چې موږ فضول شیزونو کې چې د هغه ځان اخته کړو. پکار دا ده چې خلکو نه زموږ چې کوم منتخب نمایندګان یې هغه خدای دې کې یو ډلې سره سربراهان دي یا سیاسي جماعت سره د هغې تعلق دی، د هغې نه مطالبه داسې کولی چې هغه د بډګرام مسایل چې دي کوم اجتماعي مسایل دي د هغې خاتمې دپاره پریکټیکلي کردار ادا کړي او خلکو کې دومره شعور راشي چې دوی سوالات کوي تر هغې پورې کوي چې څو پورې هغه مسله حل شوې نه وي.
کنټینیولی بغیر څه د سیاسي تفریق نه. ولې سیاسي تاسو ګورئ سیاسي جماعتونه نن یو دی بل دی دا ملک کې موږ ته پته ده چې جمهوري نظام څومره مضبوط دی د اسټبلیشمنټ په ذریعه باندې کېدای شیزونه جوړیږي نن یو وي سبا بلي. نو زما خیال دا دی په سیاسي جماعتونو کې وفاګانې نه وي. بډرام وړشان ضلع دا ټول خلک یو بل پیژني رشتهدارۍ دي. نو ما زه وایم د بډرام ما ته چې څه ښکاري د بډګرام فایده په دې کې ده چې خلک چې دی هغه د سیاسي جماعتونو نه هټ کړ هغه یو مسله یو ستونزه هغې دپاره په یو پلیټفارم جمع کېږي یو ځای کېږي او مشترک اواز اوچتوي. نو دې سره دا ستونزې د پریشانۍ چې دي هغه به ختمېږي. ګوره بډرام کې د هیلث مسله ده ډېره غټه مسله ده د صحت. بیا دغه مل د ایجوکیشن زموږ ته چې دا ډېره غټه مسله ده چې ৭۶,۰۰۰ بچي چې دي هغه ستا د سکولونو نه بهر دي او 60,000 خلک داسې دي چې هغو ته چې کوم بنیادي دې وخت کې لکه هغې ته ضرورت دی د صحت هغې ته هغه نه میلاویږي. نو موږ ګوره په دې شیزونو دا مین شیزونه دي دا موږ بالکل سایډ ته کړي دي. کوم چې اقتدار ته تللی خلک دی هغې د ډلې جنبې دپاره کار کوي خپل ملګري دپاره کار کوي. اپوزیشن والا چې دي کوم بر سر اقتدار خلک دی د هغې په مقابله کې پته نشتي. اکثر زه ګورم چې د چا په حق جوړیږي نو هغې غلي دي او صرف هغه خلک په سوشل میډیا باندې کې چې د هغې سیاسي قد دومره غټ نه وي هغوی صرف حاضري لګوي. نو اوس پکار ده چې موږ د رښتیاو طرف ته راشو او په حقیقي توګه باندې کې د بډګرام سره د بډګرام د ولس سره رښتیا وکړو دا په مخه بوځو. نو د دې دپاره به دا کېږي چې موږ ټول به یو کېږو. ډېره زیاته مننه احسان بھائی. زه بیا هم په اخره کې ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم ټایم راکړه تاسو. بیا هم ستاسو ډېره زیاته مینه او مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه.